بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کوم چې تیر شوي کلاسونه مو ستاسو خوښ شوي وي او ډېر څه هم زده کړي وي. په نننۍ ویډیو کې مونږ خپل ورډپریس کې یو پروفیشنل ویب سایټ سازو او خپل ویب سایټ به یو پروجیکټ ته اړو. مطلب مونږ به یو پروجیکټ ویب سایټ سازو. نو تاسو خو به د تیمز انسټال کولو طریقه زده کړې وي. تاسو به پیلنس ته راشئ، تیمز باندې به کلیک کړئ، ایډ نیو تیم ته به راشئ او پاپولر لیټسټ بلاګ دلته به تاسو ته مختلف تیمز راشي. تاسو راشئ دلته کې ایسټرا باندې به کلیک کړئ، دا به انسټال کړئ. چې ایسټرا تیمز تاسو انسټال شي، تاسو به د هغې نه بعد د اکټیویټ کې انسټالیشن ته به ډېر لږ صبر وکړو. انسټال شو، اوس په راشلو کې به په اکټیویټ باندې کلیک کړو. اکټیویټ باندې مو کلیک کړو، زموږ ایسټرا تیم اکټیویټ شو. زه راځم دلته کې پر ایسټرا باندې زه کلیک کوم. ایسټرا باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته کې تاسو ته به ښکاره شي سټارټر ټمپلیټ. په سټارټر ټمپلیټ باندې به کلیک کړئ، انسټال اینډ اکټیویټ باندې به کلیک کړئ. تاسو سټارټر ټمپلیټ پلګین به انسټال شي. دا به اول انسټالیشن دی وشي، بیا به دا اکټیویټ شي. نو انسټالینګ شروع دی. تاسو باید لږ صبر وکړئ. دا اکټیویټینګ هم شو، دا اکټیویټ شو. بیا به راشئ پلګین ته، ایډ نیو باندې به کلیک کړئ او دلته کې به تاسو ولیکئ ایلیمنټر به تاسو دلته کې سرچ کړئ او تاسو ته به پلګین راشي د ایلیمنټر والا. دا راوړو تاسو ته ایلیمنټر ویب سایټ بلډر. دا به انسټال کړئ. انسټال نو باندې به کلیک کړئ، دا به انسټال شي. تاسو به دلته کې بیا ولیکئ، سرچ کې به ولیکئ تاسو لایو میش. لایو میش باندې هم تاسو دلته کې تاسو ته ښکاري ایلیمنټر اډوانس بای لایو میش سایټ. او تاسو بس دا ایلیمنټر والا به انسټال کړئ. دغه تاسو په انسټال نو باندې کلیک کړئ او صبر به ورته لږ شانتي وکړئ. دا بس تاسو دلته کې دا انسټال شي. زه اوس راځم دلته کې انسټال پلګین ته. installing the elementor start له دا انسټال شو. راځم دلته کې زه انسټال پلګین ته براشم. ما چې کوم پلګین انسټال کړ ایلیمنټر لایو میش، دواړو باندې به کلیک کوم زه او دا به دلته کې راشم بل ایکشن اکټیویټ او دلته کې به دا زه اپلای کوم. دا به زما چې کوم د ایلیمنټر او د لایو میش ایلیمنټر پلګینز به زما انسټال شوي او دا به اکټیویټ شي. اوس واپس راځم زه دلته کې ایسټرا باندې کلیک کوم. دلته کې راغلم ایسټرا باندې مې کلیک کړ، سټارټر ټمپلیټ باندې مې کلیک کړ. سټارټر ټمپلیټ باندې کلیک کړ. اوس په تاسو ته راشي چې هاو وډ یو لایک ټو بلډ یور ویب سایټ، اے آی ویب سایټ بلډر یا کلاسیک سټارټر ټمپلیټ. دلته کې په تاسو بلډ وذ ټمپلیټ باندې کلیک کړئ. تاسو ته دا تیمز راغلی. تاسو چې تیمز راشي دلته کې به تاسو یو تیم ځان له خوښ کړئ. زه دلته کې خوښوم، دلته کې زه راځم، زه به راواخلم د دې ځای نه آوټډور ایډونچر. د هغې نه مخکې ګوره دا غلطي زموږ نه کېږي. تاسو ته ښکاري دا بلاګ ایډیټر دلته تاسو کلیک، تاسو ته دلته کې ښکاري شي ایلیمنټر. تاسو به اول ایلیمنټر دلته کې آن کړئ، د هغې نه بعد به تاسو دلته کې خپل یو تیم سلیکټ کړئ. دا تاسو ته ښکاري دا تیم دی، دا آوټډور ایډونچر. تاسو دې ځای نه سایټ لوګ هم لګولی شئ. دا تاسو ته ښکاري دا یو پری ویب سایټ دی چې تاسو راغوښتی دی یو ټمپلیټ، او تاسو دا بغیر کوډینګه تاسو صرف په ډراپ اینډ ډریګ باندې ساس کو. تاسو سره ښکاري دی چې بس فردر کسټمایزیشن هم کوو. دا سایډ لوګو کو تاسو سره خپله ځان یو سایډ لوګو سازه کړی وي. زه راخلم فرض که سایډ لوګو، زه به یو جنرالي راواخلم. دا یو خو مونږ مخکې هم راغوښتې وه. زه به ولیکم فار ټریول، چې آوټډور والا مونږ راغوښتی دی، بس همدا به راولو. لایسنسیبل هم دی. او زه به دا show as images پی فایل دی، جی پی جی والا یا پی ان جی والا ملو شي. دا هم نه دی، دا سیو ایمیج پی ان جی سره سرچ کوم. یو خو راغی دا پیپسي شانتي چې کوم دی، دا دی بس دا به راولو پی ان جی والا دی. دا سیو شو. لکه راغلم اپلوډ. بالخال دا پرېږدو. بالخال دا تاسو دلته تاسو دې دا فونټ چینج کولی شئ، دې ځای نه چینج کېږي. چې کوم ستاسو خوښ وي هغه راواخلئ، او کلر چې کوم تاسو هم چینج کولی شئ هغه هم تاسو راوالئ. دا بس دلته کې راشم کنټینیو باندې به کلیک کوم.
او بس تاسو به دا سکیپ کې لیکي تاسو لیکي خپل نیم تقریبا لاست نیم غواړي ایمیل دی او I will कि beginner बताओ सेलेक्ट के build website for myself for my company या my client که تاسو client له سازوي client باندې وکړئ کې کو ځان د لپاره سازوي سوم پر ټس مونږ لکه اوس لګیو خپل پر ټس کو مونږ ځل کې لګیو خپل پر ټس کو نو مونږ myself باندې کلیک کو لکه بو submit the installing required plugins to use the install کی تاسو ښه لیکي چې install required theme plugin forms etc دا به تاسو د 10% د لکشن سوال کې او تاسو چې کوم دی د تیمز به لیکلي congratulations your website is ready and took just 1.52 minutes to build 100% بس تاسو به راشي دلته کې به اوس ووهئ دا به view dashboard open new tab او دا new tab نه کولی دا به visit website به وګورو visit website به وګورو اوس به موږ دا کوم themes چې تاسو ته موږ چې انسټال کړي دا بس موږ ته وښیي دا تاسو کتلی شئ دا home about service project contact take action د دې د ایمیج تاسو کتلی شئ د دې ډیزاین تاسو کتلی شئ دا تاسو اوس په یو څو سټیپو کې ساز کړه دغه په تاسو اوس فردر کسټمایزیشن هم کوئ تاسو باندې کې چې کوم دی د لوګو چینج کوئ تاسو باندې چې کوم دی دا لیکل به چینج کوئ دا ټیکس ایکشن دی چې تاسو سبسکرایب لیکل شئ لرن مور لیکل شئ زه راځم دلته کې ایډیټ ایلیمنټور سایت سیټینګ او تیم بلډینګ دا دواړه زه کولاو هم discovery new word skip اوس تاسو دې کې وګورئ کنه سایت سټرکچر باندې کلیک کې تاسو سایت سیټینګ دې ځنه چې کوم تاسو خپل کسټمایزیشن کولی شئ لکه تاسو کوم دی ایکسپلور شو دا ایکسپلور شو کنه ایکسپلور ټو کلرفul wine a wonderful gift learn more دا به تاسو تاسو د کې فردر کسټمایزیشن کوئ د کې خو څه اپګریډ دی او د کې به کوم دی موږ څه پرې هم راغلو ټیب شو ایمیج باکس شو آیکن باکس شو دا به ان شاء الله موږ په نوې کلاس کې زده کوو نو موږ سره اوسه دا به ان شاء الله موږ په نوې کلاس کې زده کوو نو موږ سره اوسه زمونږ ویډیو کو تاسو خوښ وي نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ د بلې ویډیو په موږ اجازه راکړئ والسلام